سلامونه. ځوان افغان فاست بالر نوین الحق په دې وروستیو کې د کریبین په شلوریز کرکټ لیګ کې ولوبېد، وځلېد او وستایل شو. دا لومړی ځل نه و چې د په بهرنیو لیګونو کې لوبه کوله. تر دې وړاندې د بنګلادیش په لیګ کې هم لوبه کړې وه. د شمرغه سټوډیو ته راسره وصل دی. نوین الحق ستړی مه شې، که لومړی وار دا راته ووایي چې د بنګلادیش د لیګ او د کریبین لیګ ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ څه کې و درته؟ بالکل سرلی صاحب، څنګه چې تاسو وویلې چې بي پی ایل یا سی پی ایل کې فرق څومره، نو زه به وایم فرق ډیر زیات و، ځکه چې یو خو کنډیشن ډیر مختلف شو، کنډیشن او د بنګلادیش کنډیشن هغه نه پرته د کووډ چې کوم راغی نو د سره ډیر زیات شیان مختلف شو. لکه پس بعد له کووډ اول داسې یو لیګ وشو، داسې یو غټ لیګ وشو چې کرکټ هم پکې وکړه، نو ډیر شیان مختلف وو. څه د نوي زده کړل پکې داسې څه چې پخوا دې نه و زده؟ نو ډیر زیات ایکسپیرینس ماته وشو، ځکه ما اول ځل و په سی پی ایل کې، نو داسې ټایم کې ما بالینګ وکړ چې هغه ډیر پریشر ټایم و یا ټیم لپاره ډیر کروشل ټایم و، نو دغه نه انسان یو کرکټر ډیر څه زده کوي شي، نو ډیر تجربه مې ترې واخیسته. د آی پی ایل کې چې په لومړي ځل باندې محمد نبي او راشد خان لوبېدل، کله چې راستانه شول ما ورسره خبرې وکړې، ومې پوښتل چې د آی پی ایل او د افغانستان د کرکټ ترمنځ یا د دوی د خپلو کرکټ ترمنځ کوم توپیر شته، فرق شته؟ نبي راته وویل وایي کرکټ ټول یو کرکټ ده، ډېر فرق پکې نشته، خو ټول د ده په ګمان د مغز خبره ده. ستا لپاره څنګه فکر کوي چې د کریبین لیګ او څه چې تا په افغانستان کې دننه په کورنی کرکټ کوو په هغه کې څه توپیر و، څه فرق و؟ په سرلی صاحب زه به هم ووایم چې ډیر زیات فرق نه وي پکې، البته بالکل مغزو پورې می، خو خبره دا ده چې کورني کرکټ سره به زه دا فرق وګڼم چې کورني کرکټ کې دومره انټرنیشنل سټارز یا انټرنیشنل پلیران په یو کورني لیګ کې مونږ یا شپږیزه ټورنمنټ شو، هغوی سره ته میچونه نه کوي، هغوی سره ته په یو ډریسینګ روم کې نه پاتې کېږي، هغوی سره ته خپل ایکسپیرینس، هغوی تا سره خپل ایکسپیرینس نشي شیر کوی، نو دا تجربه، دا ایکسپیرینس دا ته صرف بهرني لیګ کې حاصل کوی شي. افغانستان ته لوبه کول او لیګ کې لوبه کول ډیر فرق دی. زه بیا هم یادونه کوم چې خپل ملک ته چې څوک کوم پلیر هم لوبه کوي نو هغه باندې پریشر ډیر زیات دی، لیګ کې د هغه نه کمی، که هغه ای پی ایل که هغه سی پی ایل که هغه هر یو لیګ، خو دا تجربه حاصلول دا ډیره غټه خبره ده په یو لیګ. د ویسټ انډیز پیچونو ته که راشو، ویسټ انډیز یو وخت په خپلو تیزو بالرانو باندې غره و، ویاړ یې پرې کاوه او د دوی پیچونه به هم ډېر تیز ول، خو په دې سی پی ایل کې سږکال ولیدل شول چې تر تیزو بالرانو ورو بالران ډېر پکې بریالي وو. دا د شلوریزو لوبو کمال دی او که په ویسټ انډیز کې د کرکټ د حالت د بدلانه په سترګه ورته کتی شو؟ بالکل په سرلی صاحب، څنګه چې تاسو دا میچونه کتلي دي، ټولې وکټې سپیننګ وکټې، های سکورینګ میچونه نه کېدله یا ډېر لو سکورینګ میچز کېدله. هغه یوه وجه خو دا د مین د کووډ د وجې دا ټورنمنټ سږکال سی پی ایل صرف په ټرینیډاډ کې ترسره کړه، ټرینیډاډ کې 2 ګراونډه وو، نو دې پیچز ته دومره ټایم هم نه پیدا کېده چې دا خپل نارمل حالت ته بیرته راشي. 32 میچونه وو تقریبا په 21 ورځو کې وو، نو ګراوند مینانو ته هم دومره موقع نه پیدا کېدله. د کووډ د وجې بس دی په 2 ګراونډونو کړي، دا پیچونه سلو کېدلل رو او رینی سیزن هم و، د رینی سیزن د وجې هم دا وکټې به د کور لاندې ډېر ټایم پاتې کېدلې، ډېره نمي به یې اخیستې وه، نو سپینرانو ته یې ډېره ګټه کوله. د کرکټ مینوال، هغه پاخه مینوال کې وپوښتې، وایي چې د شلوریزې لوبې هسې د نندارچیانو لپاره دي، اصلي لوبه د ټیسټ لوبه ده. ته هم په همدې باور یې؟ بالکل په سرلی صاحب، څنګه چې خلک وایي او څنګه چې نندارچیان وایي، بالکل دې خبرې سره موافق یم چې ټي 20 کرکټ نن سبا د فرانچایز لیګونو لکه یو بزنس رقم دی که ریل کرکټ، اصلي خوند د کرکټ اوس هم زه همدا وایم او بیا به یې هم وایم چې هغه ټیسټ کرکټ. نو تا د افغانستان لپاره یو ورځنۍ لوبې وکړې، شلوریزې لوبې دې وکړې، ټیسټ لا نه دی کړی، هیله لرې چې یوه ورځ په ټیسټ لوبو کې هم وځلیږي او ولوبېږي؟ بالکل په سرلی صاحب، د هر یو کرکټر د ارمان ده چې خپل ملک لپاره ټیسټ کرکټ هم ترسره کړي، نو
لا خو ما عمر دومره نه ده چې زه د ارمان یا داسې ډیزاین نه وباسم ان شاء الله خپل خواري به کوو او دا مې ارمان ده چې افغانستان په درې واړو فارمټو کې ریپرزینټ کوم خوشبختانه دوو کې خو مې ریپرزینټ کړی او یو پاتې ده نو خپل مهنت وکړو لیکن د کرکټ ځینې مبصرین دا هم وایي چې دا ځوان لوبغاړي لکه د تا غوندې دوی چې شل اوریزو لوبو کې ښکیل شي لویه لوبه یا ټسټ لوبې ورنه پاتې کېږي فکر کوي چې دغه د شل اوریزو لوبو های و هوی به تا له فرست کلاس او ټسټ لوبو لرې نه کړي بالکل دا خبرې خو کېږي ډېر اکثر پلیران سره شوي دي چې دا لیګونه واپس راستانه شوي خپل کرکټ یې پرېښی ده مطلب صرف لیګونه ته یې کړی خو دا اراده مې بالکل نشته ده فرست پرایورټي زموږ ټول افغانانو پلیرانو خپل کرکټ دی خپل ملک کرکټ ده که هغه ټیسټي ون ډي 20 که هغه زموږ ډومestic کرکټ نو ان شاء الله زه به فرست کلاس هم کوم او خپل ډومestic کرکټ به هم کوم او چېرته که فری او کوم لیګ ته تلو نو په هغه ټایم کې زه لیګ کرکټ کنسیډر کوم هغه نه مخکې افغانستان کرکټ او ډومestic کرکټ مخکې ده نوین جانه ته د افغانستان د 19 کلنو د ټیم یو وخت کپتان وي او دا د اوس د بېلابېلو لیګونو کې لوبې هم وکړې نو په یو حساب اوس ته تجربه لرونکی ځوان تیز بالر یې راته ویلی شې چې ولې په افغانستان کې د سپینرانو غوندې عالي تیز بالران افغانستان ډیر نه لري یا ډیر ونه موندل دلیل څه دی صاحب د هر چا خو به مختلف دلیلونه وي خو زه خپله دا فکر لرم چې کله هم زمونږ کرکټ پر مخ تللی چې شروع شول د آی پی ایل سره فینس ډیر زیات شول په افغانستان کې هم بهر هم د افغانستان د نورو لیګونو ته هم کله چې زمونږ ملي ټیم ملي لوبغاړي په سکرین باندې زیات راتلل شروع شوه نو په هغه کې خوشبختانه یا خوشبختانه ووایم فاست بالر په ځای زموږ سپینرانو که هغه مجیب ده که هغه راشد ده که هغه نبي ده نو څومره چې ینګ جنریشن نو څومره چې خلکو دا میچونه تعقیب کول زموږ د کرکټ نو دوی صرف همدا کتل چې مجیب فالو کی راشد فالو کی نبي فالو کی نو د وجه نه هم دا فکر لرم چې زیات مخه فاست بالینګ ته ونه کړه زیات ځوانانو مخه سپینینګ ته وکړه کته چرته افغانستان ته لاړ شي اوس په فلال په یو اکیډمي کې وګوري نو تبه په مخ کې وختو کې تقریبا 90% سپینرانو ګوري څوک به د مجیب په سټایل کې بالینګ کول غواړي څوک به نبی په سټایل کې کول غواړي بالینګ او څوک به راشد نو دا مین وجه ده نو اوس چې ته هم په بهرنیو لیګونو کې لوبېږې په دې هیله چې زلمي افغانان به هم ستا کاپي وکړي او تیز بالینګ ته به راشي ستا په فکر په نوو زلمو تیز بالرانو کې څوک داسې شته چې په راتلونکي کې د لویو ستورو په توګه وپېژنو بالکل سرلی صاحب ډېر ښه ځوانان هم دي دا اوس هم زمونږ بل ورورم تاسو به هم ترې نه خبرې فضل حق دا اوس انډر 19 ورلډ کپ چې ختم شو په کینګز 11 پنجاب سره دا په سکواډ کې خو نه ده البته خو ورسره دا پریکټس کې ورسره ده دا ډېر ښه بالر ده همداسې سلیم صافی شو دا څو نو بالران ان شاء الله را روان دي داسې نه ده چې افغانستان به بالکل تیز بالرانو نه لري خو خپل وخت سره به راځي ځکه چې اوس موږ کوم میچونه په ایشین کنډیشنز کې نو هلته هم موږ یو فاست بالر لوبو نو هلته موږ سره مجیب راشد نبي دوی نو ان شاء الله بهر چې څومره نور میچونه راځي اوټ اف ایشیا نو زیاتره فاست بالران په را پیدا شي نوي ځوانان کنال سه موږ سره خو سم فاست بالر ډېر زیات دي ماشاءالله ریچرزاد د یامین احمد زید ته فرید ملک ته څه بالران سم شته خو نوي ځوانان چې تا یادونه وکړه د ما په نظر دا ځوانان روان دي په همدې هیله چې نوي ستوري هم وګورو په تیز بالرانو کې د کرونا ورځې شپې دي او ډېرې نړیوالې لوبې هم نشته او نور لیګونه هم د اوس لپاره داسې نشته چې تاسو پکې لوبېږئ نو څه کوئ خپل تمرینونه به یوازې سر باندې کوئ آرام کوئ راتلونکی پلان مو څه دی په راتلونکو څو میاشتو کې په سرلی صاحب کرونا حالات خو چې کله نه شروع نو تقریبا موږ 2-3 میاشتې لاک ډاون کې تېرې کړې یا کرنټین کې هم تېرې کړې په هغه کې هم موږ خپل فزیکي ټریننګ څومره چې کوی شو په یو کوټه کې په یو چت باندې په یو بالکوني کې دام تر سره کول هغه نه پس مونږ یو میاشت کېمپ وکړ په کابل کې هغه نه وروسته د سی پی ایل شو اوس زمونږ شپږیزه ډومestic لیګ شو نو اوس شاید افغانستان کې ډومestic نو هغه لپاره به تیاری نیسو په کور باندې خو به نه کېنو انشاءالله به کوو کرونا سره هم خو لوبه او تمرینات به هم تر سره کوو